د درې اړخیزه سیریز په 5مه لوبه کې افغان ابدالیانو ماتې وخوړه. ستړي مشي ناصر حلیمي هم تاسې کرکټ څارئ. دغه لوبه د افغان ابدالیانو او آیرلینډ الف ترمنځ ترسره شو چې افغان ابدالیانو پکې د ټاس په ګټلو سره بیټینګ فیصله وکړه. دوی د ټولو لوبغاړو په سوسېدو 102 منډې جوړې کړې چې صدیق اتل پکې له نورو ډېرې 15 منډې جوړې کړې. د صدیق اتل په انینګ کې د 2 شپږیزو په شمول 8 څلوریزې شاملې وې. له دې ورهاخوا وکټ ساتونکي اکرام علي خیل 23 او اسحاق رحیمي 22 منډې جوړې کړې وې. د آیرلینډ الف په ګټه ګیون هوی له نورو ډېرې 4 وکټې اخیستې وې چې په 8.2 اورونو کې 40 منډې ورکړې وې. او د آیرلینډ الف لوبډلې دغه هدف په 24مه اوور کې پوره کړ چې په دې سره یې لوبه په 6 وکټو وګټله. د آیرلینډ الف لپاره له نورو ډېرې منډې کارمایکل جوړې کړې چې په انینګ کې د 11 څلوریزو پر مټ 15 منډې شاملې وې. بالینګ کې د افغان ابدالیانو په ګټه شرف الدین اشرف له نورو ښه و چې 2 وکټې اخیستې وې. کارمایکل چې په لوبه کې 15 له نورو ډېرې منډې جوړې کړې وې له امله یې د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.